افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته نوی روزونکی ګماري. سلام او مینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. تر دا مهال فیل سایمنز د افغانستان د ملي لوبډلې سر روزونکی و. دغه ویسټ انډیزي روزونکی تر نړیوال جام مخکې اعلان وکړ چې له نړیوال جام وروسته د افغانستان د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه دنده پرېږدي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک امریکا غږ ته وویل چې دوی هڅه کوي بنګلادیش سره تر سیالیو مخکې د ملي لوبډلې لپاره روزونکی وټاکي. افغانستان د سپټمبر په میاشت کې بنګلادیش سره سیالۍ لري. ټاکل شوې وه چې زیمبابوې به هم په دغو سیالیو کې ګډون وکړي، خو د کرکټ نړیواله شورا د سیاسي مداخلو له کبله پر زیمبابوې کرکټ بند کړ. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه او ټویټر باندې اعلان کړی دی پر شرایطو برابر ټول هغه اشخاص چې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دندې ته لیوالتیا لري کولی شي خپل غوښتنلیکونه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته لاولیږي. د ملي لوبډلې د سر روزونکي په دندو کې مهمې برخې افغانستان ته تګ راتګ، د ملي اکاډمۍ او نورو داخلي روزونکو، د لوبغاړو د غوراوي د کمیټۍ او نورو اړوندو مسؤلینو سره نږدې کار کول شامل دي. مخکینی روزونکي افغانستان ته سفر نه کاوه او یوازې به د افغانستان د سیالیو پر مهال له لوبډلې سره و. افغانستان هغه ته د میاشتې شاوخوا $14,000 تنخوا ورکوله. د بورډ ویان فرید هوتک وویل چې دوی هڅه کوي یو وړ او مسلکي روزونکي وګماري. افغانستان په نړیوال جام کې یوه لوبه هم ونه ګټله او ټولې 9 لوبې وبایللې. د لوبډلې د غوراوي د کمیټۍ مخکینی مشر دولت احمدزي پر دغو ماتو تر یوې اندازې د لوبډلې روزونکي ګرم وباله، خو هغه دا خبره نه مني. له نړیوال جام د دغو ماتو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي لري او پر ځای فرحان یوسفزي وګمارل. د بورډ اجرایي رئیس هم نوی شوی، کپتان ګلبدین نایب هم بدل او پر ځای راشد خان راغی او مرستیال کپتان اصغر افغان شو. اصغر افغان تر ګلبدین مخکې د ملي ټیم کپتان. نو خوږو ملګرو، که زه تاسو ته وایم چې کومارا سنګکارا، رکی پونټینګ، ورینډر سیواک، لکشمن ډریویټ، مهیلا جیوردنا، انضمام الحق، مایکل کلارک او ځینې نور پخواني لوبغاړي ټول حاضر دي چې له $14,000 کم ډالرو باندې کار وکړي، نو ولې وړاندیز ورته نه کوي؟ نو مینه او مننه، خپل نظر را سره لاندې په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.